چې حضرت آدم علیه السلام خپل بچی حضرت شیس علیه السلام ته وی چې هغه نبی ته چې الله تعالی کوم امت ور کړی د هغه امت سره چې الله تعالی څومره آسانی کړی د استاد پلار آدم سره نه تسوي استاد پلار آدم رسوایی په ټولو مخلوقاتو کې وسوله لیکن د هغه امت پر هر ګناه باندې الله تعالی پرده اچي ما اوس مخکې درته دنیا کې خو الله تعالی پر سړي باندې پرده اچي لیکن دا پرده به فردی امت باندې الله تعالی په قیامت کې هم اچي غالبا تفسیر کبیر کې یو روایت را نقل شوی دی چې پیغمبر علیه السلام د الله تعالی څخه خواست کی یا الله د امت حساب او کتاب د قیامت په میدان کې ما ته حواله ک چې زه د خپل امت حساب په خپل باندې واخ الله تعالی ورته زما محبوب دی کې ستا مقصد څه دی چې ته د قیامت په میدان کې د خپل امت حساب په خپل اخیدی کې ستا مقصود څه دی ستا مطلوب څه دی پیغمبر علیه السلام ته یا الله زما زړه د غواړي چې زما د امت په عیبونو باندې بل څوک خبر نشي زبا په پرده کې د خپل امت حساب واخما چې زما د امت په ګناهونو نور امتونه خبر نشي زما د امت په ګناهونو نور انبیا خبر نشي او زما د امت عیبونه د هغې په مخ کې ښکاره نشي الله تعالی ورته زما محبوبه چې کله ته یو امتی دا نه برداشي چې زما د امت په ګناهونو په عیبونو نور خلق خبر شي دا زما بندگان دي زبد استاد امت حساب او کتاب په داسې شکل اخم چې دا غي په عیبونو به تام نه خبروم دا غي په عیبو به د قیامت په میدان کې تم نه سي خبر روایت کې راځي چې د قیامت په میدان کې به الله تعالی د انسانانو حساب اخی او پیغمبر علیه السلام ته وایي چې زما محبوبه چې کله استاد امت حساب او کتاب اخستل کیږي او دا غي ګناوي دي ټول قیامت تشکاره کیږي نو تا باندې به شرمندگی کبنی پیغمبر علیه السلام ورته پر ما به ډېره شرمندگی الله تعالی ورته زبر استاد امت حساب په پرده کې اخم روایت کې راځي الله وای زب بلا کې پرغي خپل وزر غړوم او په خپل وزر دنه کې استاد امت حساب کتاب کوم ځکه د دې امت سره الله تعالی ډېره اسانی کړې ده دا اسانی د چا په برکت باندې سوي ده دا اسانی د دې عظیم پیغمبر په برکت باندې الله تعالی کړې ده او د پیغمبر علیه السلام زندگی کې پیغمبر علیه السلام ته ډېر محبوب عمل دا چې د انسانانو پرده خوندي سي د انسانانو ستر خوندي سي لکه د پیغمبر علیه السلام غوښتنه دا ولا چې د قیامت په میدان کې زما د امت لا ستر خوندي چې د قیامت په میدان کې زما د امت عیبونه چاته ښکاره نشي نه نور انبیاو ته ښکاره سي او نه نور اولیاو ته ښکاره سي او نه د نور امتونو په مخ کې ښکاره سي او پیغمبر علیه السلام ته ډېر محبوب شی دی یقینا هم دا و